که دغه شان ګوتې د چا هم سری کېږي پړسېږي یا درد کوي تر دې پورې چې خارښت هم کوي که هغه د لاسو ګوتې وي یا د خپو ګوتې وي نو دا د څه د وجې کېږي په یخنۍ کې او د دې علاج شي. د ټولو نه اول دې ته خو موږ چیل بلینز وایو او دا په یخنۍ کې د دې د وجې کېږي چې کوم ورکوټي رګونه تللي دي دا راتنګ شي او کله چې دا راتنګ شي او بیا موږ اچانک ګوتې ګرمې کړو نو د هغې سره هغه رګونه بیا کیلو شي چې د دې د وجې دا زیاتر کېږي او د دې نه د خلاصي دپاره ذریعه دا ده چې کله هم ستاسو ګوتې که هغه د لاسو وي یا د خپو وي دغه شان سرې شوي وي پړسوب کوي درد کوي او تر دې پورې چې کله ناکله خارښت هم کوي نو تاسو ویسلین 2 یا 3 ټیمه د ورځې استعمالوي یا هایډروکورټیسون کم کریم چې ورته ویلی شي 1% تاسو د 2 ورځو دپاره بیا دا استعمالولی شي او د دې سره چې کله هم تاسو بیګایټیک کې سملې نو تاسو د ناریل یا زیتون والا چې کم تیل دي دا هم تاسو دې دپاره لګولی شي او د دې سره که چېرې تاسو ته سلاجید په کار وي خالص نو هغه هم تاسو ته زموږ د وټساپ په تور باندې میلاویدی شي نو تاسو وټساپ کولی شي او د هغې متعلق تاسو مکمل انفارمیشن زمانه اخیستی شي او تاسو یې اډر کولی شي. شکریہ. الله حافظ.